سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. نوګر ولایت کې د کانکور عمومي ازموینې مخکښ زده کوونکي د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې لخوا د یوه ستاین غونډې په ترڅ کې تقدیر شول. یاده ستاین غونډه چې د اطلاعات کلتور ریاست په تالار کې ترسره شوه، مختلفو مسؤلینو، ممتازو زده کوونکو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. د غونډې ویناوالو او فکري استادانو ښوونکي او زده کوونکي خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. همدارنګه یې زده کوونکو ته وویل تر څو خپلې زده کړې یوازې د دنیوي ګټو لپاره نه، بلکې د آخرت د کامیابۍ او سعادت په خاطر ترسره کړي. معززو شاګردانو، تاسو د خپل ژوند هدف یوازې مادیات مه جوړوئ او قدرمنو استادانو خپلو شاګردانو ته دا هدف مه ورکوئ چې یوازې دنیا دې برابره سي، ژوند دې برابر سي، مادیات وګټو. لله الحمد خوشحاله بیا په دې یم چې امارت ودې ته ژمن دی او دا تعهد لري چې د اهل علم قدر او عزت ورسره دی. په شته او په نشته امکاناتو کې تر خپله وسه پورې کوشش کړی دی چې د داسې خلکو چې هغه علمي خلک وي دیگو قدردانی وکی و هغو ته عزت ورنصیب. یک زمان افغانستان پایهای منحوس امریکایی ها و حامیان مزدور و جیرخان لاشخور و اجیران صفاک و بدنام اونها بودند. در مقابل اونها باید خالد ابن ولیدوار در سنگرهای گرم جهاد قرار می گرفت، با نداهای ملکوتی حی علی الجهاد، حی علی القتال شمشیر به دست می گرفت، در میدان استشهاد باید جوان قدم می زد. امروز جوان باید در میدان علم و در میدان تکنولوژی و در میدان تعالی و ترقی باید آستین همت را بالا بکند. هدفمندانه باید سلاح بسازد، هدفمندانه باید دارو بسازد تا که به ممالک همسایه ناجوان مردانه خود که میلیونها جوان و میلیونها مهاجرین را به بدترین وضعیت از وطنهای خود اخراج میکند. به این مشکلات دامنگیر نمیشدیم. د کانکور مخکښو ګډونوالو په خپلو همزولو او ځوانانو غږ وکړ ترڅو د هیواد د آبادۍ او سیال کولو لپاره په خپله کار وکړي، د شرق او غرب د همکارۍ په تمه پاتې نشي. اوله کې خو ځوانانو ته دغه پیام باید ورکړم چې دغه وطن زما او ستا دی، دا وطن د غربیانو او د شرقیانو د نورو نه دی، دا وطن که آبادیږي زما او ستا په مټو به آبادیږي، دا وطن که خدای نخواسته بربادیږي زما او ستا له لاسه به بربادیږي. نو راځئ چې په یو موټي کې سره راټول سو، خپل اهداف وټاکو، خپل اهدافو ته د رسېدلې لارې چارې برابرې کړو، هدایت لاسته راوړو، د مشرانو دعاګانې واخلو، د مشرانو څخه مشورې واخلو تر څو دغه وطن آباد کړو. تاسو رئیس صاحبانو څخه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ مو دلته راوغوښتلو او موږ ته په قدردانۍ سره ګورئ. په پای کې د لوګر ولایت 60 تن ممتاز زده کوونکي د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لورې په بېلابېلو معنوي او مادي ډالیو تقدیر شول. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير